جی ملک صاحب داسې دي کله مې دلته او کله مې دلته خیر خو دی نو ملک صاحب مخ ته مې دا کې خو ما پر تیر شو ته کې همو چې په دې یخ وبم کې نه خو دې چې ویس کنه بیا نه خواته ډېر ور ما سره پرې کېږي نه هیڅ اصل په اشاره ښه داسې کار دی وروسته پر باندې خو زبردست دي اوس کوم څه د ورشه بیا چا سپېرو ورشه مړه چا در خوشحالي زیرې چارو نړه ملک صاحب اپار علاوه السلام علیکم یا باندې مالک صاحب سلام خدا نه نه انا درانه په خوري ډېرې غلطي پیسې دي کړې دي تاسو کې خبر ها اپا کنه ترا نه ودی کله ما چې قدرې نه دې چې کوم کې راځي باندې نو دي څنګه دا خدای شته پاکنه ما در خپل ترو په شان ښکارې خو پته نه کیږي پتا لا څه چل شي ما پکانا راکینا تو کو ته ترو تو کو ته بابو په دې کې نور کیږي دا شلیدل سپمې د خورشه دا چاته دی دا غته مانن پنن د استام شتي ګریلو زسو کوم نو سره خپل مالک غوري په واکه خو دې تماچا نه غوري په بارا دا ما ته پته را بر مشغول خو یې او غوري خبرات لکم کو واست ورته د فیشر کوي خپل وروړي یو هر وخت بس ویا په میرانه خپل خبره ختمه کې دا ته وایې چې څه چل شي چې تاسو ماره په ګیلار आले ویلیم خان تاسو سره ډیر زیات کړي ملک بدرې قسم والده پای به متاله خان تاسو راغی او غریب خو دا کارت ګوندې او په دردونه لګیدل او خېټه خراب شي شپه ورځ په لوین کې ناسیدونه باندې ورکړي دي اپا دې بیخو بس خلک زماره ملکای ته نشي کته نو چاراله په شربت کې هغه سوت ډنډیا شوري واچ موسکله به زما دماغ بیا کار وای دوبه چې محل کارو او چالي ګمانه ته په شراب او په توبه دې ما ته شو خوري دې ما کشي شرم دار را پته ته شرم راوستري وای ملکه په خپل ځان مشرمه وکړه خو جرګو سړی خزه وکړه اے اپا تعلم خوشته جوړه جامې والے ما او تعلم والے شمشته ترور اوس سره چل په لوکا خان تحصیل د بوخلا کې چې خیر ملک دې شي نه ما په بده زو غواړم او روان دي را پاسې الله دې منشه ملکه او هغه جنګټی راولې پر مونږ چې په جوت په ډوکونه نو که په جوت په کې جو که په په کې جو غوړې بدل به اخلم او کوته نه شي غشتي ملکه که زمانو آبادي او ابن پاسه چې نه چې زو میران شربت باندې مسکنه وای سلام دې ستا شربت مونږه پکې سره بیا ته مونږ پکاړه ته نو سلام علیکم بدرنګ ته سو ګوره څنګه ملک صاحب یو خبره کومه هم ټول مرده کمزوري فیصله کړې نو ځکه خلک دلته کې رټي موږ خلکو د ګورو نو سپکو ډوته موږ پیسې کومره په شرمېدو یې راخو الله دې وبخښه یو خبره ته کوم غواړي سړی به ګوري وخې لاس او خپې ولا مات کې بس خان تحصیله دومره به دې لوډه دومره چې هسپتال کې بیا توبې وباسي توبې دقه خدا دې ووایه چې دې دې سره راوستو دا خو خاماران دي خاماران نیکه وی خورم کومل کم لا توبه خویا توبه یم خویا مکنه فقط غلطه شي صرف والدي ما لا شيء ولا کوي بس وال ورکو صحیح ده دا ته چې پیسې بس ولې پیسې بس 15000 او مال راکې ها او 15000 بدل ورکې او 15000 بدل ورکې دا ما سړیا نو ته 15000 روپیا وایم ته 15000 روپیا څه کوي دا یو سړی چې کم دی کنه ها دا خامار دی خامار ها او دا یو چې دی دې سر ته ورخیږي په سرونه بوله چکونه لګي دا یې سړي او خدا دې کارو کنه دا ولا 15000 ته ولا او 15000 ولا ټیک شو وګورې سړی به ګورې پرې دی نه راځي خان تحصیله سړی راته خایا راځي الو غری مخامخین دا یو او بس اوس یې موږ ته پرېږده تاسو خیال یو چې زه به خان تحصیل ووامه او بیا به داسې مزیدار ګرځم همداسې وګوره خان تحصیله ها وخه عمده یو دی دا کس دی نو تو سره خو ټوپک دی دا ټوپک دی کې دی بیا به سره ګورو ها ټوپک کېده هایده نه بچا کېده پښتون وایي زه ورځه
تحصیلا د سیر سو پخیږي جانډ کټي سره ټانټې میجوا خدای دې بیخو بنیادو بدله خیال کوه اوس څنګه راغورځولي وم خیال کوه زما په پلار باندې ملک ګزار کړ دا ملک د نن پرېږدم نو د دې ګاډه و دې حسنه مې خلاصه ته خو مخې نه مړه ده تبو برباد شو دا پلار دې ما ورنې کوم ملک ته روان دي ته خو نیغېږم که نه وي باندې کې سدن له کوم انټر دې ته له کوم چې کوله دې کوم نو باندې خو تا په خپله خولي خورې ته ور تیار ما داسې چل دې کړی باد مالک ته زما پلار باندې خدای چا کړی زما پلار چا والی دا ته زما د پلار تپوس کوم ستا پلار جانکټي والی دی زما په ځای کې والی خو زما دماغ کار نه کو ما نه فیصله لږه غلطي وشو بیا ما ته معافي مو غوښته ما ورته جانکټي به زه حجرې ته راولم او تا به پرې راپاسه کښېنوم او د ښه اوازونه به ترې وباسم دا دومره سر دې نیولی دی او دومره فیصله نه شي کولی او دا باندې په خولې کې پروت دی که نه چې داسې اوس دې به څه کوم نو خلک به وایي چې باندې د موټر خراب شو ډېر خود پد مه کوه سبا راځه او د پلار دغه بدل جانکټي نه سبا زما پلار دومره قادر راځي تا ودلې او تا دا پلاله چې ونه غورځوې که نه نو څه به مو پلار دی دا خبره مه کوه دا ملک دی د دې علاقې څه ګپ شپ نه دی تاسو سره زه پرې شوم ګپ شپ مې سره شروع کړو د دې دا مطلب چې ته راځې زما په ځای کې ما ته ملک صاحب ما ته ته چې داسې سپکو خلکو فیصلې مه کوه مړه منګ نه بس ګور نه خو چې ګور سپک درته راځي څوک په خولو جګړه کې څوک په شنډو کې څوک په بس کې دا اوس څه شي دی ته ته وګوره داسې خولې لکه یا پولې خولې کې نیولې دی چې څنګه موږ سپک یو دقه چې مالک هم خدای سپک راکړی ګزار کړی که نه نو هغه ډېر سپک سړي ګزار اوه ما هلکه هغه اولاد شکل یې په دا هم سپک دسو ملک صاحب په خدای باور وکړه تیار د غر ګډ شو زه خیر دا فیصله کوم زه خو سپک ډک دي ور د سپکو ډوتو نه به ځان ساتي پر مې پیل کې به وایي چې ملک غلط فیصله ملک کړې صاحب یو خبره ته کومه ور ځان هم ته ساته ور په نه په ځان څه کار شته نه په بل څه کار شته که نه او اکثر دا سپک روچه چې دروند سړي ما دا دوم دقه خبره بس هغه جانکټي په فلاش راوله شپه راوله چې په هغه خو زه په جوتو وخېچم د هغه د لاسه زه ذلیل شوم پته نه لګي مړه به مدونه په تادې د روان ته چې په سر مې ټوپې کې نه خو د نور په ورننه وته تک یا پاکنو پټو په دې کې خو په خپل تیار ښکارې ده بس پرې د ملک کار دی د ملک دا څه چې نه کې په دې کې چې بیا څه چل شوی زما کار پېښ او ملک پېښ اوس پته د سټې خلاصې راځم زه د سبزي روړ شاته راځي ملک صاحب دا رنګ اوسې دي سلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام جانکټي دا پیدا کې تندې دي مات شه ولې ستا د لاسه زه په شرمونو شرمېدم هغه خان تحصیل د لوی غضب جوړ کړی دی څه چلې جوړ کړی خان تحصیل خو ما پسې اجرتیان روستي وو 4-5 کسان خو زما نوم هم جانکټی دی داسې منډې مې ته له خلاصې کړې چې بیا به یاد ساتي دې بس سره خلاص کا ما ته پته راغو ځه هغه ټول په پټه کې کار کوي او ما هم دونه ستړي ستومانه چې بس صرف هغه رپی ځان کور ته رسي لک صاحب ډېرې قصې قطارې مه کوه خبره کوه ما سره دونه ټیم نشته څه چل دی چپ ستا د لاسه خو زما ملکي ته به برباد شو په دې کلي کې زما یو نوم یو غیرت مې یو عزت مې یو ستا د لاسه ما غلطه فیصله وکړه هغه ډانډوخي نه دی سپک د سړی په ټول کلي کې ګرځي ملک په 3 کسه وواله زه دومره سپک یم چې ما به هغه په خپل حجره کې وم نو سپک نور توري که سپین د سپلو پورې سپکې سپک خو ته وې چې کچه صابونه او شونډې به یې خلکو راوړې ورته ورېدې دا مې په سوچو غړو کې ساک پخ کړی او دا جي شونډې داسې زه یې نه پېژنم هغه کچه صوبېدار چې به تاوان زما ماشومانې ملګري دا کچه خبرې به بس کړي دي په دې ځای باندې او چې خان تحصیل راشي زه چې تا ته څه یم وکړه بیا وروسته بار کې ټوپونه وخو دې ځای کې بس ما د سترګې اوچتې کا بس ټیپ ته خو فیصله به زما په حق کې کوي ولې زما په حق کې فیصله کوي زما ملګري هر څه هم یو بل سره پراته دي بیا به ټول رازونه پاش کړم نو چې نو د یاد لپاره چې کوم دی غوښه خوړلې وه تو تېره لپاره غوښه وخوره چپ شه بار مې ټوپونه وخو زما د عزت خبره راځه کېنه ستا په میز خو ته شوبم کېنه اوسه بدرنګ اوس راشي نظر شي ملک صاحب تاسو خو د یو بل ټول رازونه ښکاره کړل
انا بنګور ډیر خپل جریب جرب وازه را وازه نه کا ډیر پترنګي داخل صوب دي مو بچو باندې سره يا تعبير كيف زبط يا أمي تفوز ها ولي شوية نو زبوك قارني قارن فسوق موس ملك سوق ملك ما ملكي زبط تستعرف قيدة تتا فوسو كماو ها وهذا تسمني نيكسا لا كقولي سره بس ستا په خاطر وګوره زما د عزت خیال بساتي تشبيه غمشا وين دفع الجو تارا pasirá ما شمدي ما شمدي خدور كايا بیٹھا دی برا خوش راندي بوشلان إني ملكنا. يا رب تاسو څنګه ډېر خو چې کله راشه دلته ورته وبې جوړ کړه او هته سس په مینه کې لکه کې ولې ته خور یګر لا تبغى خو تدخلون داسې بوی روان دي ونیم تاسو سوې دینه تاسو وین غواړم زمان فلان بيدا كشويدا زمان فلان غلولي دي زمان فلان اللي كمني راجولي خرجوا كل ما توقف عند من ما خير ولي ستا د پلار عزت شته نو چې ستا د پلار عزت وینو خلکو باندې غلو خرس پیاز خلک لا اشترك لي وباسك بس ما كاوك كين خير دي غوري خرم دې غوري تا خدای په قهر اخته که تا دې داسې والو بله شپه هم برېښونه انا ولو دشمکې ته او ته ته ګوره تا تا ولې وه ما وتسوي دا مو ته ستوري مله دا خلک بس وي چې د منځ د خزم ناغله غم پکې جګړه کوي بس خبره ته هم ملکه فیصلې الټه کې دا یو ځل نه غلطي وشو کنه دا بار بار ویم چې پیشي نه ما بس ما لك بس لك وبس دا څنګه ځان کټیا زدرا ما ماتي وړي ای صرف معافي ما څه کوي نه په خپل ته پرونو لا براكه واجوي دا واده کړی چې دا څه کاری کې ودا چې ته او کې روړ نو ته بیا کاری کې پدې خبره کوي ورا کې دي راکي لكن مستني مو مبارك سمشا ملك بس لك بس ما في دوغلا صور وتو شغل لا ما في واجي ما لك اذا ما بلاري والدي من ديو يسوي بعد ده بس ديم لا ودري لي ودلا No. شوي